تازه او بد خبر. طالبانو جاوید مومن نیولی او د هغه کورنۍ وایي نه پوهیږو چې طالبانو هغه چیرته وړی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالبانو د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد جاوید مومن په وهلو ډبولو له کوره وړی. د نوموړي کورنۍ تایید کړي چې 3 ورځې وړاندې طالبانو جاوید مومن د کورنۍ غړو تر مخه وهلو او بیا یې له ځان سره نامعلوم ځای ته یوړ. ښاغلي مومن څو ورځې وړاندې د ایران لخوا په افغان کډوالو پر مرګوني برید توند غبرګون ښودلی و او په طالبانو یې نیوکه کړې وه چې نوم یې رسنیو کې د سیاسي بحثونو له لیسته ویستلی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.